سلامونه نیکې هیلې احترامات د مظلوم غږ خیر بنسټ مسؤل یم. زه نن یو ځل بیا یوه داسې کورنۍ ته راغلی یم چې ډېر د فقر او غربت سره مخ ده. ډېره عاجزه کورنۍ ده. هغه ورونه چې اوسمهال ویډیو ګوري له ما سره پاتې شي او دا ویډیو تر پایه وګورئ. دا خورکۍ چې ده د اعصابو تکلیف لري او میرګي هم پرې راځي، نو ډېر د مشکلاتو سره مخ ده. له ما سره پاتې شي چې د دې خورکۍ خبرې ته تاسو ورسوم. السلام علیکم خورې، څنګه یې؟ ښه یې؟ سلام ښه. شکر ده. خورې څه مشکلات لري؟ زه د اعصابو تکلیف لرم او مدرسې ته ځمه چې سبق ویمه. څه راباندې هلته پرون هم راباندې هلته څه چل شوی و چې زه بیا په ځان باندې خبر شوم. بیا په دغه زه بیا په کور کې وم، بیا مازدیګر و، زه بیا په کور کې وم. دغسې دا سر مې سم وپړسېږه، ځان نه نه یم خبره. یتیمانان مې نن پلار شته، دا بوډۍ مور مې ده او دا موږ ته رزق پیدا کړي چې موږ ته دغه وکړي، موږ ته غور وکړي. دغسې مشکلاتو سره مخ دی او ورونه هم نشته دی، پلار هم نشته دی. دا یو بوډۍ مور مې ده چې زمونږ یا پلار وی یا ورور وی، نو موږ به په مړه خېټه باندې ډوډۍ خوړلې وی. نه پلار شته نه ورور شته، همدغسې په لاره باندې ژوند تېره. کله راته یو څوک دغسې دغه مرسته وکړي، کله راسره بل څوک مرسته وکړي. خپل څوک هم نشته دی دغسې چې موږ سره مرسته وکړي. خورې هغه ورونه چې اوسمهال ستاسې ویډیو ګوري ترې څه غوښتنه لرئ؟ زه د دې ورونو نه غواړم چې ما سره لږه مرسته وکړي او ځان ته پرې غور وکړم او روغه شم او دوی ته به دعاګانې کوم. مدرسې ته ځمه، سبق ویمه. دونه وخت ما سره نه وي چې زه د خپل قرآن ته کښېنم سبق ویم. مس راباندې دغسې دا میرګي راباندې راځي، ستولیږم، ځان نه نه یم خبر. میرګي به که د اعصابو تکلیف به یم، دغسې ځان نه نه یم خبر، ایسته راولېږم. دا خپله ژبه مې چیچلې ده، ځان نه مې سمه نیمه مې ګوزارلې ده. دغسې مې دا سر وپړسېږي، ځان نه بیخي خبر هم نه یم. زه دې ورونو نه غواړم چې ما سره لږه خوراکي مرسته وکړي یا پیسو مرسته وکړي. زه به دوی ته ډېرې دعاګانې کوم، مدرسه کې به ورته ختمونه کوم، ډېرې دعاګانې به ورته کوم. انشاءالله خورجانې هغه ورونه چې اوسمهال تاسې ویډیو ګورئ ستاسې لاسنیوی به کوي. بس تاسې دعاګانې پکار دي، دعاګانې به ورته کوئ، حتما به ستاسې لاسنیوی کوي. ګرانو هېوادوالو، تاسې د دې خورکۍ غږ واورئ چې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده. ورونه یې هم نشته او پلار یې هم وفات دی او د کور سرپرست خو بیخي نه لري. او دغه مورکۍ ده چې د دې خور خبره چې د خپل اولادونو ته نفقه برابر کړي یا د لور تداوی وکړي. نو له تاسو څخه هیله کوم چې د دغه کورنۍ لاسنیوی وکړئ. که څوک غواړي چې خپلې مرستې په شفاف ډول تر اړمنو کورنیو ورسول شي، خپلې مرستې مو مظلوم غږ خیر بنسټ ته وسپارئ. د مرستې لپاره زما د واتساپ شمېره ده 080 شپږ شپېته شپېته 902 څلوېښت. نور مو وخت نه نیسم. الله مو مل، خدای په امان. بیا هم ستاسې د مرستې په هیله.